بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مونږ تیرنی درس د مبادئ الاصول کی اغا بحث او تعریف د خاص کړی وو، لکه دا زمونږ ستاسو سره دا PDF کتاب شپږم نمبر صفحه وه، په هغه کې موږ د خاص تعریف کړی وو چې خاص هغه ته ویل کېږي چې دا معنا یا د مسما معلومې دپاره وو. بیا مو د هغه نوعه بیان کړې وه او بیا مو مثال والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء بیان کړی وو. نو د هغه نه وروسته په دغه شپږمه صفحه کې تاته نن بیا د خاص نه وروسته بیا عام بیانوي. دی اول تاته وایي تعریف العام، د عام تعریف یعنی خاص خلاصو. مونږ وویل چې څلور قسمونه وه: خاص، عام، مشترک، مؤول. نو خاص سره د مثال مونږ ذکر کوي، بیا عام دی. خاص مونږ ویل هغه ته ویل کېږي چې هغه یو معنا معلومې دپاره وي یا مسما معلومې دپاره وي. بیا برابره خبره ده که دا د شخص دپاره وي لکه زید، یا د نوع دپاره وي لکه رجل، یا د جنس دپاره وي لکه انسان. دویم عام دی. دی وایي تعریف العام العام لفظ یشمل جمعا. وایي دا عام هغه لفظ دی چې شامل وي و جمع ته من الافراد د فردونو نه، یعنی دا فردونه دا شامل و جمع ته وي. بیا که دا لفظي وي اما لفظا که خوای یا شاید دا لفظي وي که مسلمین لکه لفظ د مسلم و مشرکین او لفظ د مشرک. ګوره دې مثال کې دی تا ته وضاحت کوي، وایي عام هغه ته ویل کېږي چې دا شامل وي و افرادو ته، یعنی د دې عام فردونه ډیر وي. عام چې کوم لفظ راشي د دې فردونه به زیات وي. لکه مسلمین، ګوره مسلمین دا عام دی. عام مسلمانان، نارینه، زنانه، لوی، کشنې، منځه، هر څوک پکې داخل شوله. و مشرکین دا که مشرکینو کې هم د مشرکان ټول مشرکان که د هغوی نارینه وي، زنانه، وهړه، لوی. ګوره یعنی دا یو عام لفظ سو و ټولو افرادو ته شامل سو. دې ته لفظي عام ویل کېږي. او کله و اما معنا، او کله معنوي جمع د عام وي که من و ما. ګوره دا من، ما دا خو ظاهره کې مفرد دي. لکه تا ګوره دا قاعده په نحوه کې ویلې ده چې من و ما دا د موصولاتو څخه یو په معنا د الذي سره وي اکثر. نو دا لفظي خو دا عام دی نه، بلکې دا مفرد دی. نو د دو معنا د عام ده. اوس ګوره زه وایم چې من جاء، څوک راغلی. اوس من عام دی، ټولو افرادو ته شامل دی، یعنی معنا یې د جمع دی. لفظا خو دا مفرد نه دی. خو دی هم تا ته وایي کله عام شامل وي و فردونو ته، لفظا لکه مسلمین، مشرکین، مؤمنین. دا ټول لفظونه چې شامل وي و ټول فردونو ته، هغوی ته عام لفظي ویل کېږي. او کله معنوي لکه من، ما. ګوره من په معنا د الذي سره دی، مفرد دی ظاهره، خو معنا یې د عام ده. لکه حدیث کې راځي من القوم او من الرهط. حدیث کې چې راځي من القوم، نو القوم من دا لفظا عام نه دی او جمع هم نه ده، خو د دې معنا چې ده دا د عام د جمع ده، یعنی لفظا مفرد دی او معنا د دې د عام ده. او ما هم دا رقم ده. و قوم، ګوره قوم دا اوس ګوره لفظا دا مفرد دی، خو د دې معنا هغه د عام ده. قوم، اوس د قوم اطلاق په هر څه باندې کېږي، نارینه، زنانه، هر څه دې ته قوم ویل کېږي. لکه د دې جمع اقوام راځي. او رهط یو ډلې ته ګوره دا ډله عام طور
په معنا د عام کې راځي، ځکه دا لفظاً مفرد راځي رهط، او معنا د دې چې ده هغه د عام ده. نو دې کې انشاءالله ستا به لږ خلاصه باندې سر دا خلاص شي چې ګوره مونږ کوم 4 قسمونه وویل: خاص، عام. خاص مونږ دغه ته ویل کېږي چې هغه د یو معنا معلومې دپاره وضع سوی وي هغه، او دا رقم عام موږ ویل هغه لفظ دی چې ټولو افرادو ته شامل وي، یا لفظي شامل لکه مسلمین او مشرکین، یا معنوي شامل لکه من و ما و قوم رهط. دې لفظي معنا دا ده په لفظ کې عام نه دی، خو په معنا کې عام دی. بیا تا ته وایي ثم العام نوعان، بیا عام پر 2 قسمه دی. عام قسمونه 2 دي. عام اول هغه عام دی عام لم یخص عنه شیء، یو هغه عام دی چې د هغه نه څه شی خاص شوی نه وي، که قوله تعالی، لکه دا قول الله تعالی ان الله بكل شیء علیم، الله جل شانه په هر شي باندې عالم دی. اوس ګوره دې کې لفظ د شی دا عام دی، او بیا علیمون ورسره، دا هر څه پکې داخل شو، یعنی د سترګې فرب سره که غرونه، کائنات، د ځمکې نه لاندې جمادات، حیوانات، نباتات، دې هر شي باندې رب العالمین عالم ذات دی. نو دا هغه عام دی چې د هغه نه شی نه خاص. و قوله تعالی، او دا قول الله تعالی فقرؤوا ما تیسر من القرآن، ووایستې هغه چې تاسو ته اسانه د قرآن نه وي هغه تلاوت کوي. نو ګوره ما تیسر، ما ګوره دلته ما راله، د دې کې څه شی خاص شوی نه دی، یعنی د الف لام نه تر والناس پورې چې تاسو مانځه کې کوم څه درته اسانه و قرآن کې هغه ویلی سي. دا د هغه عام قسم دی چې د هغه نه څه شی خاص شوی نه وي، یعنی ټول افراد او ټول نوع پکې داخل وي. بیا تیسر من القرآن دی خو د ده استدلال خو صحیح دی چې دی د عام دپاره دلیل ګرځوي چې خاص شوی نه دی، په بله وجه سره چې دی بعضې احناف دا په سورة الفاتحه کې دلیل نیسي چې ګوره زمونږ دلیل دا دی سورة الفاتحه ویل خلف الامام نشته، او دلیل د تیسر من القرآن نشي، لکه دی وایي فقرؤوا ما تیسر من القرآن، هغه وایي صرف که امام یې ووایم صحیح ده، یا نیمه یې ووایي، یا یو لفظ د الحمدلله ووایم صحیح ده. خو مونږ وایو نه، دا په تعریف د اصول فقه کې دا یو عام، د عام یو جز مثال جوړېدلی شي، خو دا په احادیثو کې استدلال د دې لپاره نیول چې دا منع د سورة الفاتحې راولي، دا صحیح قول نه دی. موږ د دې وجې څخه د فقرؤوا ما تیسر من القرآن د آیت نازل شوی په چا دی؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی. هغه زموږ ستاسو نه ښه مفسر و. هغه تفسیر دا کوي چې لا صلاة لمن لم یقرأ، مونځ د هغه د چا دپاره نشته چې دی سورة الفاتحه ونه وایي. نور احادیث باره کې ډېر داسې احادیث دي چې د الله جل شانه رسول صلی الله علیه وسلم حکم کړی دی په ویلو د سورة فاتحې سره، لکه احادیث کې چې صحابي ته ویل اقرأ بها فی نفسک، د ځان سره یې وایه، د امام نه وروسته یې وایه. نو دا خبره په استدلال کې څوک نشي نیولی چې دا د سورة الفاتحې لپاره دا دلیل دی، بلکې دا د عام لم یخص عنه شی، یعنی عام دویل په 2 قسمه دی. مونږ تاسو بل بحث ته لواړو، مقصد دلته دا ذهن ته دا خبره راغله. یو هغه عام دی چې د هغه نه شی خاص شوی نه وي، لکه د الله تعالی دا قول ان الله بكل شیء علیم، ان الله على كل شيء قدیر، دا ټول مثالونه، یعنی په دې کې څه شی خاص شوی نه. هره جمله چې په کلام د عربۍ کې راځي چې په هغې کې څه شی خاص شوی نه وي، دې ته دا د عام یو قسم دی. دویم د دا آیت ونیوی فقرؤوا ما تیسر من القرآن. بیا په 9 نمبر صفحه کې حکمه، وایي حکم د دې عام چې خاص شوی نه وي، د ده نه څه شي، د دې حکم څه دی؟ هو قطعي، دا قطعي حکم دی، بمنزلة الخاص، په منزله خاص سره دی. مونږ د خاص حکم ووایي چې د خاص حکم څه و؟ حکم موږ له خاص حکم دلیل قطعي و چې په هغه سره عمل واجب و. نو د عام حکم هم دا دی، دی حکمه هو قطعي بمنزلة الخاص، دا قطعي حکم دی په منزله د خاص سره، یجب العمل بمدلوله، عمل واجب دی د په
مدلول باندې، یعنی د کم شي دپاره چې دلیل نیول سوی دی، پر کم حکم باندې چې دلیل نیول سوی دی پر هغه سره عمل واجب دی. با یعنی دویم جز د عام چې و عام خص عنه البعض، بعض عام هغه ته ویل کېږي چې د هغه نه څه شی خاص سوی وي، که قوله تعالی لکه د الله تعالی دا قول واحل الله البیع، الله بیع حلاله کړې ده. ګوره د اوس عام ټولې بیې پکې داخلې سولې، خو بیا وروسته خص عنه البیع الذي خص، بیا الله تعالی خاص کړی ده عنه د دې بیع نه البیع الذي فيه الربا، هغه بیع چې په هغه کې سود وي، ربا. بقوله تعالی د الله جل شانه په دا قول سره وحرم الربا، یعنی الله رب العالمین دا وویل واحل الله البیع وحرم الربا. یو خو دلته نحویم قاعده دا ده چې وحرم، ګوره دا واو حرف عطف دی او معطوف غیر وي د معطوف علیه نه، نو دا هم یو خاص راځي. بل دا چې الله رب العالمین صراحتا ویل چې وحرم الربا، یعنی سود حرام کړی دی. لکه دې مثال باندې ستا وروسته په دې فایده کې سر خلاصیږي. حکمه، حکم د دې چې دی یجب العمل به فی الباقی، په دې باقی سره عمل واجب دی، مع احتمال التخصیص، سره دې چې احتمال د تخصیص سوی دی. ولا یبقى قطعیا، وی دا قطعی نه ګرځي، بل یصیر ظنیا، بلکې په دې حالت کې دی ظني ګرځي. یعنی کله چې الله رب العالمین دا وویل چې واحل الله البیع، الله جل شانه بیع حلاله کړې ده، یعنی په دې جمله کې کله کله د یو انسان ځوان دا رقم راشي چې د انسان فکر ما بعد جملې ته وینه، وایي کله چې الله رب العالمین دا خاص کړله چې وحرم الربا ورسره ذکر کوي، نو حکم د دې داسې چې په دې سره عمل واجب دی. لکه اوس فایده د دې کې فائدة التخصیص قد یکون بمخصص مجهول، وایي تخصیص دا خاص کول کله کله دا مخصوص شی مجهول وي، یعنی نامعلومه وي. لکه د الله جل شانه که قوله تعالی، لکه د الله دا قول واحل الله البیع، الله بیع حلاله کړې ده، وحرم الربا او حرام کړی دی سود. لأن البیع الذي فيه الربا مجهول، وی بیع هغه بیع ده چې په هغه کې سود یعنی الربا نامعلومه ده. کله کله دغه مثال واضح وي، کله کله. نو دلته دی مصنف دا وایي کله کله دا مخصوص شی مجهول وي. لکه څنګه مجهول وي؟ مجهول داسې وي الله رب العالمین وایي واحل الله البیع وحرم الربا، یعنی دا سود حرام کړی دی. څه رقم حرام کړی؟ ربا خو اصل زیادت ته ویل کیږي. اوس ګوره لأن البیع الذي فيه الربا مجهول، هغه بیع چې په هغه کې زیادت وي هغه مجهوله ده. نو دا اوس څنګه کېدلی شي؟ مثلا یو څوک سوال کوي چې یاره زیادت خو په هره بیع کېږي، اوس زه یو شی رانیسم په 10 روپۍ بیا یې خرڅوم په 12 روپۍ، نو دې کې خو هم زیادت راغلی. نو دې معنا او دې فهم بیا چې موږ بیع کوو او هغه کې ګټه نه کوو، یو 2 روپۍ اضافه پکې نه اخلو، نو دې وجه او پایده څه سوله؟ نو لکه دا یو سوال پیدا کېږي. نو دې وجې څخه دی وایي وقد یکون بمخصص، کله کله دا مخصص شی معلوم وي، کله کله مجهول وي. وایي په دې ربا کې چې دی دا خاص شي چې الله ویلي وحرم الربا بیع حرامه کړې ده، دا وایي مجهول دی. ظاهره مجهول ښکاري خو اصل کې خو د دې جهل ازاله شوې ده، لکه احادیث کې دې تفصیل راغلی دی. وقد یکون بمخصص معلوم، کله کله خاص شی معلوم وي، که قول الامیر، لکه قول الامیر اقتل المشرکین، تاسو قتل کی مشرکان، ولا تقتلوا اهل الذمه، اهل ذمه والا ټیکس والا مه قتل کوئ. اوس ګوره دا اقتل المشرکین اول دا خاص معلوم شي مشرکان ذکر کړل، بیا دې څخه نفي کړله، یعنی هغه خاص معلوم کړله چې ولا تقتلوا اهل الذمه، په دې کې ذمه والا مه قتل کوئ. نو په دې مخکې فایده کې تا ته بعضې شیونه خاص کړل چې ګوره بعضې داسې شیونه دي چې هغه په مخصص مجهول سره وي، یعنی هغه شی داسې مجهوله غوندې وي. لکه تا ته مثال بیان کوي احل الله البیع وحرم الربا، په دې کې ربا صراحتا او لغتا دا هغه زیادت ته ویل کېږي. نو په یو بیع کې څوک زیادت ونه کړي خو بیع بې فایدې ده،
نو دې څخه د هغه ازاله خو په احادیثو سره کېږي چې بیا خپل شرعي حکمونه لري او خپل شرعي قسمونه لري. د هغه نه ربا هغه جدا ده. یعنې په مخکني مثال کې د دې ټولو فایده هم دا ده چې مخکني تا ته اول ذکر سو قسم د عام، چې عام پر دوه قسمه دی، او تعریف د عام. تعریف د عام خو مونږ ویل چې دا دی چې دا هغه ته ویل کېږي چې دا شامل وي و خپل ټولو افرادو لره. بیا هغه مثال د ذکر کوي که مسلمین او مشرکین، دا لفظي هغه عام و. او دویم دا و چې معنوي عام و، لکه من و ما، دا معنا د عام راتله. او بیا عام پر دوه قسمه و، یو هغه دی چې د هغه نه عام لم یخص عنه شی، د هغه نه شی خاصه ونی، لکه ان الله بكل شیء علیم، او فقروا ما تیسر من القرآن. او حکم د دې څه و چې د هغه نه څه شی خاصه ونی، دا قطعي دلیل دی په منزله د خاص سره دی، په دې سره عمل